افغان سرتیري اول خان امریکایي داشکه کمپیوټري سیستم ته اړولې چې د کمپیوټر په وسیله انداخت کوي. ډیره جالبه لا دا ده چې د دغه دشکې سره د وینې ټچ یې کړی ده. کم شی چې وینه لري که حیوان وي که انسان وي، فلحال موږ دلته انتقال کړی ده، راوړی مو دی. هغه ته چې کله دې سره په مسافه کې مخېږي دغه دشکه په ده باندې لیزر اچوي، بیا که هغه نه منع کېږي حرکت کوي، بیا یو اواز یو ارنګ په شکل باندې وهي. دریم ځل چې دا بیا مخکې حرکت کوي دا بیا پې انداخ کوي. دې کې مو لاندې دلته یو ډینمو لګولې چې دا یو طرف بل طرف ته حرکت ورکوي او زه به یې تاسو ته عملي در ومښیم. دغه ډلمو یو بل طرف ته حرکت ورکوي. یو ډلمو موږ دلته لګولې ده چې هغه جګ او ټیټ کوي. تاسو په مخکې به زه بیا هم تشریح کړم. او د هغې نه علاوه موږ دلته یو کټاوټ دې ته لګولی چې هغه د فیر لپاره ماشې ته فشار ورکوي چې تر څو ماشه کش کې دا فیر وکړي. او دغسې کامره ده، هغه کامره هم له کمپیوټر سره وصل کړې. بیا په دې کامرې کې موږ دغسې یو نقطه لګولې چې هغه هم د وینې سره ټچ کړې ده. حتی کله پیردار داسې وخت راځي چې ستونزه پیردار ته خوب ورځي، کولی شي چې په عیار ډول یې اتومات کې هېڅ چاته اجازه ورنه کړي چې تر څو خپل هدف ته ورسېږي. د داشکې په نوم دغه درنده وسله داسې جوړه شوې چې په میموري کې د کومو کسانو عکسونه واچول شي نو په هغې فایر نه کوي. د دې سره دا ګنجایش هم لري چې هغه تصویران چې دی نه غواړي چې په دغه دشکه په دغه کس باندې انداخ وکړي، هغه تصویران میموري کارډ کې ورسره ځای په ځای کوي. که هغه کس د تصویر چې ده سره یې ځای په ځای کړی راشي په هغه باندې انداخ نه کوي. لله الحمد، الله لره حمد دی چې داسې مجاهدین ته استعداد ورکړی چې سنګر یې وګټه، اوس الحمدلله داسې اختراګانې کوي. د خالد بن ولید د قل اردو دغه سرتیره وایي چې د مسؤلینو او نورو هیوادوالو له لوري په ښه توګه ستاینه او هڅونه شوې او نور به هم خپلو اختراعاتو ته دوام ورکړي. تر ډیره کچه لوړپوړي چارواکي، وزیران صاحبان، شیخ صاحبان، دغسې نور ډېر موږ مشران چې راغلي موږ یې تشویق کړي وو، ډېر خوشحاله سوي دي. موږ ته هم ډېر غټ اطمینان راکړی او راته وایي چې تاسو تر شا ولاړ یو، ښې زمینې به درته برابرې کړو، ښه سیستمونه به درته جوړ کړو. نو ډېر ترې خوشحاله یو. دا داشکه اوس مهال په کابل ښار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په ادارې کې په 3 ورځنۍ نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوې چې زرګونو کسانو ترې لیدنه کړې ده.